Najibullah Shinwari speaks na Pakistan versus India. ګوره د افغانستان ګیمونه بغیر زموږ د تر زامن او ترور زامن زیمبابوے او آیرلند نه چې هر چا سری انډیا پاکستان انګلند ساوث افریقا نور خوان کوي دا زما ټاپ پرایورټي ده. دویم چې کله تاسو ته معلومات دی چې پاکستان ټیم زما دویم فیورټ ټیم دی او د پاکستان او هندوستان چې کله مقابله نو بیا زما انذر فیورټ گیمي سره د په لاس انجلس کې به د شپې 2:30 بجې شروع کیږي هر وخت بس دغه ټایمونه دي سبق او خو ورته به یخیو راځو دینه مخکې چې په ټیم باندې در سره خبرې وکړو تاسو ته مخکې ویلو افغانستان ته بنگلاديش ماتول مهم دي پاغي او بیا سبا خبرې کوم. اول راځو د پاکستان ټیم ته. پاکستان ټیم د لپاره مهم صرف یو سپاټ دی باقي ټیم پرفیکټ ټیم دی په آغا سلمان او چاچا کې یو کس دوانه نه نو چاچا چې دی ښه فینیشر هم دی سپینران هم ښه وهي نو زما په نظر باندې پاکستان د پاره داسې آف سپینر نه دی په کار چې لس اوور وکړي چاچا ورته څلور 15 اووره په منډه وباسي او اخره کې سپین ښه والی شي ښه فینیشر دی او هغه د سینچري مو والا نور هم ښه شو نو زما په نظر باندې دا به خی بنسبت آغا سلمان او سعود شکیل باید 15 نمبر واچول شي. دا به د پاکستان د لاین اپ د سکی چې سترونګ بشي. سعود شکیل که چرته څوک فیل کیږي بابر اعظم یا رضوان نو سعود شکیل سکور کولای شي. امام الحق بابر اعظم رضوان د دریو کې خامخا یو کس ته ایستاریدل پکار دي کم از کم یو باید پکې سنچري وهي یا 70-80 پلس رنزي وکي باقي بیا د پاکستان بالینګ خدای ست معلومات ته شاهین افریدي نسیم شاه and حارث روحیه دا کس چې دی کنه ورا باز نفرت پال چې دا وګوري چې ولا افغانستان سره لوبه مریا ده شو چې ګربز د سکیدا او شاهین افریدي مړه خدای متباو برباد نه کړه لګ د نفرت نه روزي زمونم چې پاکستان سره به مورانه او بعضی زین بالکل په حق دي مګر د دې دا مطلب نه دی چې هر ځای کې او په کرکټ کې نفرت کوي د خپل لایک ته پاره خپل فالو او دومره ډارېږي مونږ خدا د حقیقت یو پېښوي یو څو کسانو نفرت پالو کنځلې کولې هغه هم خدای ورک کړ څه مونږ بلاک کړ څه ورته هم دا تاسو 15 کنځلې لس کنځلې نور شروع او تختیده مګر دا چې کوم زموږ په نوم خبريال او دغه د کرکټ بورډ چاپلوسان دوی د لاس زموږ د کرکټ تباہ برباد شو نه پکې د غریب سړي زوی سی راغی نه پکې چرته سی د سه بالر پیدا شو چې 150 سپیډ ولي نه پکې ګوره د ابراهيم زادران یو د سه ټیکنیکل پلیر دی دوه درې نور د سه را پیدا نشو مونږ سره یې اټلیست یو بل را پیدا نشو چا د لاسه د چمچو خبريالانو د لاسه چې چمچتوب کې all they sell از ما ګرانو افغانانو دا پتا سي نفرت خرڅي ما خلې دا نفرت زه تاسو ته دا نه په سیاسي لیاز باندې یو چا سره تاسو ورانه په سیاسي لیاز باندې بالکل حق ته جایزه ده ظلم چې کیږي د ظلم خلاف غاک پورته کو یو ځای به یو مګر کرکټ کې نه او بیا داسې کسته چې هغه ټول عمر د افغان پلیران دا فخر زمان رضوان شاداب نور مړه غېږي ورکې دونه خستا عکسونه هغه نه ګوري نفرت پال بس د خامخا در باندې نفرت خرڅې نور خيار شي او که تاسو بیا مخلې نو نفرت پالیسته اخلي بس موږ بل لګیایو نو د پاکستان ټیم باقی خ بیلنس ټیم دی حارث رؤف پورې می خبره کوله بریلیانت بالر 155 159 سپیډ ولې مړه کوم دی دا یو سپیشل ټالنت دی بس ان شاء الله دا ور سره شدی زما خو دا ډیر خرازي چې رښتیا ارته مړ د مینه محبت قسم دی نو پاکستان فاست بالینګ سیریز سپین کې ورسره شاداب دی محمد نواز د دو ویرات کوهلی 13 ورلد کپ دغه میات شي دیزر ون مور ټایم او بیا چاچا آف سپین دا ورسره کافی بالینګ اٹیک دی. انډیا سبمان ګل خسور کې دی بعد شاهین افریدي هندل کولای شي کنه معلومات پوشي روهت شرما از ا کلاس پلیئر هغه کې خسر خبرې نشته دی وایي doesn't matter سکور کوي نه کوي کم سکور کوي but you can never write him off روهت شرما چې دی کار خراب ویرات کوهلی زما فیورټ مړه په هندستان کې زما فیورټ چې ویرات کوهلی دغه پلیئر دی وخت سره هم رن میکینګ ماشين دی مړه چې کله اوټ اف فارم خو نو صرف سلیزي نه والی هغه مانوشکا شرما ډیر زیات ګراوند ته ورتله لکه د ازمون بل چې راضي پوه شو خدای دې پیخي خیر نو چې هغه را نغله د سلیزو والا او غیر راسي ویرات کوهلی از ا ډیفرنٹ ویرات کوهلی سبا پریشر گیم دی ګورو به چې څه کېږي مګر هی از ا
کلاس پلیر دا باید دوی خامخا ټارګټ کی د اوچتول او روهیت شرما دا دوه باید د پاکستان ټارګټ وي چې دا دوانه تینه پورته کی انډیا چې اول بیټینګ وکړي ډېر په مشکله به 300 رنځې کوي او که چېرته پاکستان 300 وکړه نو چې دا دوه تې لاړ شي بیا هغوی چیس کولی نه شي ډزنټ میټر چې هر څوک بیټینګ وکړي. سوریا کمار چې دی که نه زموږ دغه دی لکه رحمان الله ګربز خو هغه اوپننګ کې دا وروسته دی معلومات یې نه کېږي ګربز راتلونکی وخت کې اوس نه اټس اوکې تا ګوره باید ټیم داسې ما ابراهیم زادران یادوه چې دا بابر اعظم او د کوهلي ټایپ کلاس پلیر دی. it was too early مګر ټیلنټ استعداد ورکې و د هغې په بیس باندې ماوي او اوس هم وخت شته دی انشاءالله نور به ښه کېږي. همدغسې ګربز ما ته داسې ښکاري لکه جاش بټلر بعضې شاټونه سوریا کمار بعضې دا د روهیت شرما چې په فرنټ فوټ باندې پل وهي یا دغه وایي لکه اټس ا میکسچر خو اول لس بالونه بیا ورپسې ووهه په کلار بیا لس بالونه نور سنګل روټیټ سټرایک او بیا 20 بالونه وروسته ګربز از ا ډفرنٹ پلیر. نو دې د خاطره زه پوهېږم د افغانستان پلیر دی په بعضې خلکو باندې به داسې لګي چې والله یاره نه استعداد دی ټیلنټ دی. زه چې کله ور باندې خبرې کوم زه د هغه په هغه جلدۍ باندې نیوکې کوم او نفرت پاله او قوم پرسته سمت پرسته که د خوست که د پکتیا ته به اوس راپاڅېږي کنزلمار به بې غیرته هغه نیوکه داسې ده هغه نیوکه ستا غوندې نه ده دا د افغانستان پلیر دی او موږ غواړو چې افغانستان دپاره سکور وکړي. نو دې د خاطره نو راځو بیرته سوریا کمار اټس ا ډاینامیک پلیر چې وچلېده کار خرابوي او که چېرته دغه سپینرانو کار وکړي نو سپینې مو چتولی شي فاست بالر وی ول سی. باقي انډیا سره نور کسان دي هاردیک پانډیا پاکستان په خلاف همیشه سکور کوي او ډېر زړه د خلاصه بالینګ هم کوي 140 پلس همیشه د پاکستان خلاف هغه ملا ختموي خو د پاکستان خلاف داسې بالینګ کوي چې پاکستانی بیټسمینان یو ځل مخکې باونس آوټ کړي نو واچ آوټ فور هیم. د رس د انډیا سپین د پاکستان سپین ته ډېر مضبوط دی د انډیا فاست بالینګ نه د پاکستان فاست بالینګ ډېر مضبوط دی. بومرا ډېره موده وروسته راغی ون ډے کرکټ کوي مګر آیرلینډ خلاف یې T20 وکړې هغه آیرلینډ و هغه زموږ هغه تره زامنو چې هغه موږ هم ډزو تاسې خو ظالمانو هسې ورپسې ورغلی ورتګ ضرورت هم نو هغوی خلاف پرفارمنس چې دی هغه دپاره به یو څه مورل بوسټینګ وي مګر پاکستان خلاف مهم دی. که پاکستان چېرته په بومرا باندې سټارټ نه اټیک وکړه یو څلوریزه دوه څلوریزه یې په ور باندې اور کې ووالي 2 باونډریز نو بومرا باندې به پریشر شي این بیا به بومرا مختلف بالي که چېرته دوی پرېښو چې بومرا میډون اور تیر کړي 2 رنځې ورکړي نو بیا به بومرا یو مختلف بالي. ګور دغسې کانفیډنس لیول چې دی ډېر زر بدلیږي او سپیشلی های انټنسټي گیم چې دغسې هغې کې مهم دی. باقي دوه ټیمونه چې دي بیلنس ټیمونه دي او دا پکې څوک نشي ویلی د انډیا او پاکستان کې چې هر څونه چې ټیم ښه شي خراب شي څوک به یې ګټي. زما په نظر باندې چې دی ګوره تاسو ته معلومات کوي چې پاکستان زما دویم فیورټ ټیم دی او ولې بني دومره پښتانه پکې دي او زما د پښتونخوا پښتانه ګوره تاسو زما زړه ته نږدې یاستئ هغه رحیم صدیقی چې تاسې پسې به یې ګل خان پلانکی او کنزا او بدر خپلو کې سره کنزا خو نه کوله خیر خو نورو ته به یې چې کنزا وکړي او سره اچولی نن هماغه هلته رسېدلی همدغه خلک درته مینه محبت درکوي هغه هم هیله ده چې اوس پوه شوی او د نفرت پالین هغه هم اورېدلی دی یو وخت کې کوله. نو ولې موږ د اول سر نه د پښتنو مینه محبت غواړو همدا موږ یو خلک یو نو ستا خوشحالي د پښتونخوا پښتونه زما خوشحالي ده زما خوشحالي ستا خوشحالي ده پوه شوې الله دې غمونه زموږ ورک کړي یو خلک یو نو ستا په خوشحالۍ باندې زه د پاکستان ټیم زما دویم ټیم دی صرف ستاسې د خاطره چې ستاسې دغه نه وای بیا هېڅ ضرورت نه مګر زه غواړم چې تاسې خو او بیا ماله خوند هم راکوي چې شاهین افریدي بالینګ کوي نسیم شاه بالینګ کوي حارث راؤف 3 پښتانه پوه شوې بیا چې بیټینګ محمد رضوان بیټینګ کوي فخر زمان چې هغه ایجي دی هېڅ پته نه لګېږي مخکې وروسته کېږي او که وچلې که هټ مس سو نو کرکټ ته ګورو زما په نظر باندې چې دی پاکستان ټیم بیلنس ټیم دی چې سعود شکیل په 15 لوبوي که چېرته دوی هغه سلمان لوبوي دن اټس ا پرابلم دا بیا ډېر لانګ تا سره هغه پلیران شو چې بیکاره که څنګه رضوان لاړه دومره پریشر او پاکستان راشي چې پاکستان بیا 280 یا هم نشي کولی نو ښه به دی چې سعود شکیل ولوبوي او باقي چاچا ورپسې نیکسټ بیا شاداب نواز او 3 فاست بالران دا به زما د خوښې ټیمې د پاکستان او زما په نظر باندې پاکستان به دا میچ سباله ګټي ان شاء الله لیټس سی زما پریډکشن خدا دې زما اکثره پریډکشن سې کیږي سباله به معلومات وشي مخکې ما د انډیا
خلاف پریډکشن ګوره ورکړیو صحیح وتلی وم یو ورلډ کپ کې او تیر ځل چې ډېر معمولی مس شو لیټس سی دس ټایم